سلامونه نیکې هیلې او احترامات د الهام ټي وي سره ستاسو ورور ستاسو ملګری الطاف حسین ارمان یم او نن د اختر دویمه ورځ ده. دا ټیم په جاروګو ابشار کې موجود یم او جاروګو ابشار ته خوشسیلاني ډېر راغلی. زه رالم نو زما فسټ ټایم و چې زه دې ته رالم خو ډېر انتهایي د دې ځای نه مطمئن یم د دې ځای د خلکو نه مطمئن یم او یقینا د دې علاقې د خلک چې دی دا ډېر عزتناک خلک دی او معزز خلک. جارګو دا یو ډېر ښه ځای دی او زه به دا خبره وکړم دا د سوات په ښو ځینو کې راځي څنګه چې موږ بیجابۍ یادوو یا مثال کې کالام یا ملم جبات داسې دغه چې دی د جارګو ابشار دا هم زه به خبره دا وکړم زموږ په سوات باندې ډېر ښه ایم پي ګان ایم ایل ګان او مین خبره به دا وکړم چې په دې باندې زموږ وزیر اعلام راغلی دی هغه پې خپل حکومت هم کړی دی خو د بدو د مرغه او زموږ د بدقسمتۍ د وجې هغه په دې باندې فوکس داسې نه دی کړی چې دې له مثال کې یو ترقي راوړي دې ته روډ راوړي دې ته یو داسې لینک ورکړي چې ټوریزم ته به دې کې یو ښه او سفیل کوی مطلب دا جاروګو ته چې مونږ کوم راغلي یو جي دا ډېر بهترین او ډېر ښکلی ځای دی. د دې د لاسه زه دا چې کوم ټورسټ دي ته زه ریکویسټ کوم چې راشئ او دا جاروګو ته راشئ جاروګو دا ماحول وګورئ او د دې دا ماشاءالله کومه بیوټي ده دا وګورئ ډېر بهترین څه پیغام ورکول غواړئ کم خلک چې دلته چکرو له راشي او بیا دا ګندګي مندګي په خپل ځای پرېږدي او دې ته ونه رسئ دغې خلکو ته څه ویل غواړئ؟ جی زه خو هغو ته عجزانه ریکویسټ کوم چې لکه مه خرابوئ که نه ګوره دلته ما ډېر زیات ماحول څښا دی که نه زما به خپله دا خیال دی چې مونږ دغلته اوس روټۍ موټۍ تیاره کړې چې دا زه وخورم که نه زه به خپله پاسم چې کوم دلته دا ګندګي دی که نه زه به سټارټ الم کوم دغه یوت دي که نه نو دوی به هم د دې نه لږ موټیویټ شي زموږ سره به راپاسي او د کم ټورسټ چې راغلي د هغو چې کومه ګندګي دغ کړې ده نو هم به هغو ته څه ډالۍ کوئ مطلب څه ویل غواړئ؟ دا په اخره کې خو به جي زه د الهام ټي وي ته دا ووایم مینوالو ته دا ووایم چې لکه تاسو هم چې کوم دا ګورئ ډېر ښه چینل دی او سبسکرایب یې کوئ فالو یې کوئ او تاسو هم راشئ چکر راولګوئ نو دا ځای به هم ووینئ او بیوټي نیچر به انجوی تاسو ته څنګه ښکاري او د پېښور خلکو ته څه ویل غواړئ مطلب دې علاقې ته راشي یا را نه شي؟ پېښور خلکو ته دا وایو چې دلته راشئ دا ځای انجوای کوئ د دې ځای چې کوم دی نو ښکته جاروګو ابشار یو سوال درنه وکړم هغه کومه حلاله غوښه ده چې هغه مونږ خرڅوو نو حرامه ده؟ یاره دې کې به درته بلا پته بس دا مینوال او ستا ویور به کمنټ کې دا ته الهام ټي وي مینوالو ته څه ډالۍ کول غواړئ؟ بس زه دا ډالۍ کوم چې الهام ټي وي سبسکرایب هم کوي او ګورئ هم لایک هم ورکوي. وعلیکم السلام. نورجان سلام علیکم. زما نوم فرمان دی جي. د کوم ځای نه راغلي؟ زه د مټې برې درشن نه راغلی یم جي. د مټې برې درشن او زما په سوات کې څو ځینې ډېر وخت یې هغه کې ګبین جبه ملم جبه او جارګو ابشار او دې د زه فرسټ ټایم چې راغلی یم نو دا علاقه په نسبت د دې وخت دا ډېر زیات دا دلته کې ډېر زیات ګندونه او دا ځای په ځای پخلی کېږي او دا ډېر خراب ګن پیراو شوی دی ځای په ځای باندې لوکل خلکو ته دا خاص کوم دی چې کلم راځي نو د صفایي خاص خیال ساتي کله چې دا کچره ګزاري دا به د یو شاپر کې راغونډوي یو سیټ تک دی نو په دې باندې به زموږ د علاقه نور زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم خاص د الهام ټي وي چې هغه ځای ایکسپلور کوي ستاسو هم ډېره مننه او شکریه ادا کوم او میسج به دا ورته وایي خاص خیال ساتئ او دا ګن او دا بوتلې او دا شاپرې او دا ګن په دې بې ځای مه غورځوئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام وروره. روډجانه دا کوم زه د صوابۍ نه راغلم دلته صوابۍ او کلی مو ضروبۍ دی د سیند په غاړه توربینې خو د سوات ټول خلکو ته پته چې ډېره مشهوره علاقه ده او دا خلک خو ډېر زبردست خلک دی ډېر مهمان نواز خلک دی او ډېر ښایسته نه دی د سوات د ټول نه ښایسته دی او بس خاص کر دا ده چې که نه دا په ټول دنیا کې زبردست ځای دی او دا ټول دلته دومره خلک راغلی که نه چې ډېر خوشحاله دي او ډېر
ورور جانه د کوم ځای نه راغلی یې؟ زه کراچۍ نه راغلی. زه خو دلته اتو ورځو له راغلی یم او دلته سوات ته هم زه پهله ځل رالم. باقي دلته جارګو ابشار ته هم په پهله ځل رالم او دا ډېر زیاده ښه ځای دی. او پاکستان کې داسې ځای لا ما نه لیدلی چې د کراچۍ کې هم زه ډېر ګرځېدلی یم. باقي دلته ډېر خلک مهمان نوازه ډېر دی. زه د ملګري سره راغلی یم او زموږ 8 ورځو ټور دی، بس بیا واپس ځو. چې خلکو ته څه ویل غواړي چې د دې ځای ویزټ وکړي یا ورغلي؟ زه خو کراچۍ خلکو ته وایم چې دلته راشئ او دلته ځای ویزټ وکړئ، ډېر زیاده ښایسته ځای دی او لازمي راشئ. تاسو به سویزرلینډ څه وایي؟ دا سویزرلینډ هم ښکلی دی، سوات ټول ښکلی دی. اخر کې به د الهام ټي وي مینوالو ته څه ډالۍ کوي؟ زه الهام ټي وي ډېر شکرګزار یم چې موږ له ټایم راکړو او دا چینل فالو کوي، سبسکرایب کوي او کمنټس به کوي، فولې لایک کوي. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. ورور جانه د کوم ځای نه راغلی؟ جی مونږ خو د منګورې نه راغلي یو طاهر آباد ته. جی نامه یې څه ده؟ زما نوم علي رحمت درته زه ویم زما دا تقریبا څلورم پنځم ځل دی چې زه دې ځای ته رالم. دا ځای ښکلی دی، د پرسکون ماحول دی، خلکو ته هم دا خواست دی چې راشئ ځای به وینئ، د خلکو مینه محبت به وینئ، دې ځای ښکلا به وینئ. وعلیکم السلام. وروره څه محمد ابوبکر او د کوم ځای نه راغلی؟ د مټې نه. د مټې نه. دې علاقې ته چې راغلی د علاقه درته څنګه ښکاره شوه؟ علاقه خو ډېره ښکلې ده ماشاءالله، ډېره زبردست ځای دی. نور خلکو ته څه ویل غواړي؟ نور خلکو ته دغه وایو چې بس تاسو دلته کې راځئ، دا کچرین مسله دلته کې مه غورځوئ او دا ځای ښکلی ځای دی. دلته را سره دا یو بل ورور ولاړ دی، دی وایي چې تاسو ته به زه یو دوه شعرونه ډالۍ کوم. نو ورور جانه اول خو راته خپله نامه ووایه او د هغې نه پس د الهام ټي وي مینوالو ته تاسو څه شعرونه ډالۍ کوئ هغه ډالۍ کړئ. زما نوم باچا نواب دی، د کابل اوسېدونکی او تاسو ته دا دوه شعرونه ډالۍ د اقبال مومند صاحب چې وایي هسې خو جنګ په ټوله ځمکه جنګ دی، که نه کابل نه تر اټکه جنګ دی. او اقبال پلار مې راته داسې ویل چې مینه امن دی او کرکه جنګ دی. کرکه جنګ دی. ډېر ښه یاره، ډېر ښه، ډېر شکریه.